د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی سا یا سین. سا یا سین د پښتو په تورو کې 21م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 21م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د س توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي لور نه چپ لور ته ځي. دا راښیي چې س توری داسې لیکل کیږي. د س توري شکل مو وپېژانده. اوس د س توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، س توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، سپوږمۍ او ترې لاندې سابه لیکل شوي دي. دا ګورئ، د سپوږمۍ په نوم کې یو ځلې د س توری راغلی او د سابه په کلمه کې هم یو ځلې د س توری راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. س د سپوږمۍ د کلمې په سر کې د لیکل شوي س توري غږ دی لکه سپوږمۍ. تاسې ووایئ سپوږمۍ. بیا ووایئ سپوږمۍ. د سابه په کلمه کې د س توري د غږ شکل په سر کې راغلی لکه سابه، لکه آس، لکه اسمان، لکه مستې، لکه بس. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه سپوږمۍ. شاباس. اوس مو چې د س توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د س توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د س توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم س له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د اسمان په کلمه کې. دریم س له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د مستې په کلمه کې. څلورم س له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د بس په کلمه کې. اوس دا ګورئ، س په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، سپوږمۍ او ترې لاندې سابه لیکل شوي دي. دا ګورئ، د سپوږمۍ په کلمه کې یو ځلې د س توری په سر کې د پ له توري سره تړلی راغلی او د سابه په کلمه کې هم یو ځلې د س توری په سر کې د آ توري سره یو ځای راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې سپوږمۍ رسم شوې ده. پوهیږئ چې سپوږمۍ ولې رسم کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د سپوږمۍ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د سپوږمۍ د کلمې لیکل یاد کړئ. د سپوږمۍ کلمه له 6 تورو جوړه شوې ده. س، پ، و، گ، م، ی. توري چې سره یو ځای شي نو سپوږمۍ لوستل کیږي. که س، پ، و، گ، م، ی توري سره پیوسته وویل شي، د سپوږمۍ کلمې ته یې غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د سابه کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده. س، ا، ب، ه. د سپوږمۍ او سابه په کلمو کې مو س توري لیکل ولیدل. اوس به د س توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د س کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا سپوږمۍ ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې
د س توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې. دا سپوږمۍ ده. سپوږمۍ تکه سپینه ده. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه څه توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 3 ځلې د س توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ س توري پر سر س توری ولیکئ چې د س توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د س د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د س توري په سر کې شکل لیکو. د س توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه. په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. بسوګۍ له بازار څخه سابه راوړل. بسوګۍ سابه پاک ومینځل. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د س توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه س توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر س توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو س توری د بسوګۍ د کلمې په منځ کې راغلی، بل س توری د سابه د کلمې په سر کې د آ توري سره تړلی راغلی دی، بل س توری هم د بسوګۍ د کلمې په منځ کې راغلی دی او بل س توری هم د سابه د کلمې په سر کې د آ له توري سره تړلی راغلی دی. بسوګۍ له بازاره سابه راوړل. او دویمه جمله داسې ویل کیږي بسوګۍ سابه پاک ومینځل. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې بسوګۍ له بازاره سابه راوړل لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه بسوګۍ سابه پاک ومینځل د جملې په سر ولیکئ. بسوګۍ له بازاره څخه سابه راوړل. بسوګۍ سابه پاک ومینځل. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا سپوږمۍ ده. سپوږمۍ تکه سپینه ده. بسوګۍ له بازار څخه سابه راوړل. بسوګۍ
سابه پاک ومینځل. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر څه توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم را واخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا سپوږمۍ، دا سپوږمۍ، ته کاپینا، دا باسوگی، له بازار څخه سابه راوړل، باسوگی سابه پاک ومینځل. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ مه، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ، راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د س توری لیکل شوی دی. د دې هر یو س توري د پاسه س توری ولیکئ. کله مو چې هر س توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا سپوږمۍ ده. سپوږمۍ تکه سپینه ده. بسوګۍ له بازار څخه سابه راوړل. بسوګۍ سابه پاک ومینځل. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې س توري تمرین وکړئ. د س توري یوازې شکل لیکو، او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي س توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا سپوږمۍ ده ولیکئ، او په توره کرښه سپوږمۍ تکه سپینه ده ولیکئ. د س توري یوازې شکل لیکو. د س توري یوازې شکل لیکو. د س توري په سر کې شکل لیکو. د س توري په منځ کې شکل لیکو. د س توري په پای کې شکل لیکو. دا سپوږمۍ،
د سپوږمۍ تکه سپینه ده باسوگی له بازه سابه راوړل باسوگی سابه پاک ومینځل. د ستوري یوازې شکل لیکو. د ستوري یوازې شکل لیکو. د ستوري په پای کې شکل لیکو. دا سپوږمۍ دا سپوږمۍ تکه سپینه ده. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ستوري شکلونه لکه آس، اسمان، مستې، بس. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: سپوږمۍ، سابه، آس، اسمان، مستې، بس، تکه، سپینه، بسوگی، بازار، راوړل، پاک، ومینځل، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.